وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث. دا حدیث نبوی ده، امام بخاری کتاب الایمان کی راوڑے ده او دارنگی امام مسلم راوڑے ده. صحابہ کرامو کے نعمان بن بشیر دا روایت کئی. دا آغاز عظیم صحابی ده چه دا پلار و مور طول صحابه دی او دسی مولی کیگی چه دا پا انصارو که اولنے معشوم پیدا شو پست هجرتنا. امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ دا طرفنا دا کوفی گورنرو، بیا دا دمشق قاضیو، بیا پا حمس کی والیو او دیر یو جرارا او یو صفا وینا والا خطیبو. سنه هجری 15 پیتا که دا بے قتل کرشوی دا رضی اللہ عنہ. او حدیث دا دے ایو عظیم حدیث دا دیر امامان داوی دا اغا حدیثو ندے چه دا اصول دی او قواعد دی او دا تمام دین بنا پا یوسو احادیثو دی چه غا دیر جامع دی، دیر فراخی لری پا معنا کی یو دا غنا دا حدیث دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی حرام مخکار دی او حلال مخکار دی. یو خبر دادا مثال بطول بانی خنزیران، سپی، سود، شراب دا حرام دی او ارمومین تا واضح دا. حلال هم دغه سی واضح دی. او درم نمبر کې داسې شیونه دي چې هغه مشتبهات دي او ډېر خلک پرې نه پوهېږي. د مشتبهاتو باره کې ارشاد نبوي دا دی چې چا د شکی او د شبهې والا شي نه ځان وساته نو دا خپل دین هم بچ کو او خپل عزت هم بچ کو. ځکه دین باندې چې داغونه لګي، په عزت باندې چې داغونه لګي، نو دا پا آغا سڑی لگی چی شکی کارونه کئی، مشتبه کارونه کئی. مشتبه آغا تاوی چی دوانا طرفا لری که دیش حلالی که دیش حرامی که دیش خی که دیش خنی. نو دا پا دی دلیل دا چی عزت با دا آغا سڑی بچی، دین با دا آغا سڑی سپای چی دا حرام و سرا سرا دا شکی شیران امزان ساتی. او پا دی که بید مسلمانانو دیر واقعات دی چې داسې پاخه مؤمنان تیر شوي دي چې معمولي په یو شي کې ټک او شبهه وه د هغه نه به هم لرې ګرځېدل. او نبي صلی الله علیه وسلم وایي ای خلکو چې کوم خلک شکي کارونه کوي دا به حرام هم کوي، ځکه دې ته ذرایع وایي چې سړی ورو ورو شکي کارونه کوي نو به حرامو ته ملا ساچي. او لکه څنګه چې قرآن کې مثالونه دي نو احادیثو کې مثالونه دي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرراعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع فی. لکه شپونکې چې د ورشو چاپیره خپل ګډې بزې سره یي نو قریبه ده چې دا به ورشو کې خپل ګډې بزې وسره یي، ځکه د ورشو نه لرې ګرځه، د انګړ نه لرې ګرځه. نو دا شکي شیونه چې دي دا د حرامو انګړ دی. نو که دا حرام و نظام لري ساتي نو د مشتبهاتو نمزان ساته. بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دنیا کې دا هر بادشاہ ورشوی او د الله تعالی ورشو حرام دی. دې دا معنی د هر بادشاہ سرکاري ځایونه ساتلي، په هغې باندې لیکل کړي چې دا پوجي ځایونه دي، دا سرکاري ځایونه دي، دا ممنوع دي، دې ته به څوک نه راځي، دې ته به خپلې میخې او څاروي نه راولي. بادشاہان به دمکیانی مورکی چې جیل ته ما اچو، جرمانی د نه اخلو. نو رب العالمین هم د حرام مبارک دفعات مقرر کړي دي چې ګوره ما څه حرام کړي دي که شا وکړو نو دا سزا به ول ورکومه، دا به ورکومه. نو د دې دا معنی ده چې احتیاط کوه. علماء کرامو لیکلي د الله ولا اجر ورکړي. یو ډاکټر په دې کراچي مارکیټ کې زه د پیغمبر علیه السلام د یو حدیث نه ډېر متاثر یم. ما کوم حدیث ویل دع ما یریبک الی ما لا یریبک. تا ته یو یاد دی او شکر د زمون خواته خروارونه پراته دي. د حدیثو داسې ډېرې ډېرې پیټې پیټې احادیث دي والحمدلله علی ذلک. نو یو حدیث کې راځي ای خلکو شکي کارونه مه کوئ. په یو شي کې چې معمولي غوندې داسې د زړه ترکې چې دغه ناجایز نو لرې لرې ته ګرځئ.
او عجیب دا ده چې ډېر خلک د بدن د صحت باره کې احتیاط کې وریجې نه خوري کېدای شي راله بدې پیپسیانې نسکي الوګان هم کله کله نه خوري ګوپې هم نه خوري وایي دا ماله ښه نه دی نو داسې واضحه خبره نه وي خو یاره احتیاطي تدابیر ښه دي د خپل صحت خیال به ساتي نو د خپل دین خیال هم ساته هغه خبرې چې هغه د حرامو شک شبه پکې او د هغه معاملاتو نه لرې لرې ګرځه امام عبدالله ابن شبرمه سنه هجري 144 کې مړ دی هغه وایي عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار چې هغه خلکو باندې تعجب دی چې ځینې خوراکونه نه کوي وایي بیماریانې به راته ولګي او د هغه ګناهونو نه ځان نه ساتي چې په هغې کې خطره د اور ده د دې دا معنی ده چې د شکي شي نه ځان ساته او په دې خبرو دوکه نه شي ځینې خلک سینه وغربوي چې کوه ستا ګناه زما په غاړه نو داسې نه ده ستا هغه له به م الله سزا ورکړي چې خلک ګناه ته رابلي خو په دې خبرو دوکه هم نه شي که داسې دعوت چا درکړو نو بیا هم جرم دی نو معنی دا ده چې د شکي خبرو نه ځان ساته بیا زموږ ښایسته ښایسته علما دي امانتدار علما دي باعمل عالمان دي صالحین علما دي چې هغه یوې خبرې ته وایي چې ګوره د دې ګناه نه ځان ساتي نو د دې علماو خبره منه لکه د معدې په بیماری کې د سهیل خبره مني میډیکل کې د انتخاب خبره مني چې دا د پېښور او د صوبې منلی شوي ډاکټران دي نو د کتاب او د سنت تکړه تکړه علما دي ټول امت په دې ګواهي کې چې دا تقواداره دي دا جړېدونکي علما دي دا د کتاب سنت نه خبردار دي هغه چې کومه فتوا درکړي نو د ډاکټرانو خبرو کې خطایانې راځي خدا علما ډېر امینان خلک آخر کې به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مخلوقاتا په زړه کې وړه په دې بدن کې وړه غوندې غوښه ده لکه یو نوڼۍ که دا سم شي تمام بدن به سمي او که دا فاسد شي تمام بدن به فاسدي او د دې اجمال او د ابهام نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه زړه د زړه دې وجه نه د نبي علیه السلام نه واخله ابوبکر صحابه تابعین تمام نیکان خلق الی یومنا هذا هر چا په خپل زړه محنت کړې ده ځکه د ابو هریره یو وینا د شیخ الاسلام ذکر کړې ده چې زړه د بدن بادشاه دی او قانون دا دی چې الناس علی دین ملوکهم چې څنګه بادشاهي هغسې رعیت نو د دې څو فوټه بدن بادشاه زړه دی او زړونه چې سمیږي د الله په خوف سمیږي په ایمان او یقین سمیږي د قرآن په تلاوت سمیږي د شپې په جړاګانو سمیږي د حلالو په خوړلو سمیږي او دعاګانو باندې سمیږي دا خبره خطا د بعضې خلک ګډوډې پنسې راکاږي نور د شریعت خلافي او دوی استاد جي زما شکل ته مو ګوره زما زړه ډېر سپین دی نو هسې به شونډې دې څکلي نور نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ظاهر او باطن د یو بل سره تړلی شوي دي د زړه به د هغه چا صحیح چې د چا ظاهري بدن صحیح او چې بدن یې ګډوډي ژبه یې غلطه خوځېږي د سترګو ګناهونه کوي نو معلومیږي دا چې د ده زړه مو خراب دی نو د شرک نه د ریاکارۍ نه د کینې نه د بغض نه د تکبر نه د عجب نه د زنا د ارادو نه د مسلمانانو د ضرر د ارادو نه د دې نه خپل زړونه پاک ساتل پکار دي ځکه اکثر د الله نظر په زړه باندې دی او خاص کر د زړونو د لاسه څوک ښه شي او څوک خراب شي نو نبي صلی الله علیه وسلم ډېرې دعاګانې د خپل زړه باره کې کولې الله دې زموږ زړونه اصلاح کړي الله دې زموږ زړونه خپل طاعت طرف ته واړوي الله تعالی د فتنو وخت زموږ زړونه د فتنو نه بچي دا کوم ملګري چې زموږ د ټوټه پوټه خبرو ته ناست دي الله دې د دې ګناهونه